او زمونږ ولاکه وسوه بس رالو بیا هم دا خیمه پیدا کړه دلته مو وهله مونږ ویل زه په دې کې به خپل ګزران کوو. تاسو هلته د قرضونو او د ستونزو له امله دلته راغلئ بلې صاحب موږ او بچیان مو د قرضونو له امله دلته پاتې شو. انشاءالله صاحب دا خبره ده چې زامن مې هلته د قرضونو نه پاتې شو. قدرمنو دوستانو او اوس هم د یوې بلې کورنۍ څخه یو چې د دوی هغه دردېدلی حالت د خفګان او د غم حالت د دوی له څېرو څخه ښکاري. دلته له یو کاکا سره ناست یو او له ده سره خبرې کوو چې دوی په ژوند کې څه مشکلات او څه ستونزې لري. ژوند څنګه دی، ګزران څنګه دی، کابل ده، ګرمي ده او فکر کوم تاسو په همدې خیمه کې ژوند کوئ. والله وروره بس هغه د پښتو متل دی وایي ناکام ماما چې راشي بیا به ورسره وخت پاس کوې که نه. کنې موږ دغه تقریبا اوس پاکستان نه راغلو او بچیانو باندې مالته پیسې وي نو موږ وایو چې دا ګرمي دلته برداشت کوو بس لاړ به شو کابل ته هغو خاص هم را سره نه شو راتلی هغوی باندې پیسې وي او موږ خدای شته چې زه هم بیمار وم مریض وم ګرمۍ د لاسه او هغه مور بیچاره مې هم خدای ما ته وه هغې هم ژوند سخت و هلته هم زما داسې مزدوري ما نه شوه کولی او بس دا خبره هم سره وکړه چې زه چې ځو کابل ته الله مهربانه دی او خدای پاک به د یو خوا نه یو کومک څه شی راته راکړي. صاحب یعنې تاسو هلته د قرضونو او د ستونزو له امله دلته راغلئ بلې صاحب موږ او بچیان مو د قرضونو له امله دلته پاتې شو. انشاءالله صاحب دا خبره ده چې زامن مې هلته د قرضونو نه پاتې شو او موږ نور نه شو برداشت کولی یو خو ګرمي ډېره زیاته وه بل هم زامنو سره زړه دردېده چې په هغوی پیسې وي بس بیا مې هغوی سره مشوره وکړم زه به لاړ شم خپې لاس به وهم که چېرته مې وسه دلته چې په کوم کور کې تاسو اوسېږئ دا کور د چا دی هغه ته فکر کوم یو اتاق دی هلته بل څوک لکه ولا چې هلته مې لور اوسېږي او اتاق هغو په کرایه نیولې په 1000 روپۍ او زمونږ ولاکه وسوه بس رالو بیا هم دا خیمه پیدا کړه دلته مو وهله مونږ ویل زه په دې کې به خپل ګزران کوو تر وخته پورې که نه نور هم الله ته تمه ده بس جمعې هسې م را روان دی جمعې کې به هم بس دا هلته پراته وي کور کې سوس کوم زوی در سره راغلی ده لږ داسې غټکی غوندې زوی دی داسې لږ غټکی غوندې زوی را سره راغلی دی خو اوس را روان دی کار مار هم نشته جلال آباد ته تللی بیا یو چا ولې ویلي چې ما سره یو 10,000 کالدار شته دی راشه زه به یې درکړم خو په 10,000 روپۍ کالدار نو کابل کې به څه وکړي نه پې کار کېږي خو ټولې 2,500 روپۍ شوې او بس هغه هم را روان دی اوس تقریبا را وبرسي او داسې موږ هم بس دغه حالات هم دی تاسې هم وینئ موږ هم وینو چې په دغه خیمه کې راټول شوي. ډېره مننه کاکا الله دې ستاسو ستونزې او مشکلات حل کړي انشاءالله مسافر ورونه شته با احساسه ورونه شته انشاءالله تاسو سره به حتما همکاري کوي. اوس دغه خوراکي توکي موږ تاسو ته راوړل انشاءالله موږ په دې فکر کوو چې څنګه تاسو سره وکولی شو همکاري وکړو تر څو تاسو یو ښه ژوند ولرئ. د دې تر څنګ موږ د دفتر کې همکارانو سره خبرې کوو که وکولی شو ستاسو زوی ته یو دنه دکان یا چې کاروبار جوړ کړو تر څو ستاسو ژوند پرې روان ستاسې دې الله خوشحاله کړي او موږ انشاءالله راغلي م همدې امید باندې چې الله مهربانه زموږ پوښتنه به څوک وکړي او را به شي موږ سره به دا درد شریک کړه. الله دې خیر درکړي خوشحاله اوسئ آباد اوسئ تاسو نه موږ ډېره مننه کوو خوشحاله یو چې دغه یو توکي مو د خوراکي موږ ته راوړو پیسې هم نه لرو بس په داسې قرار کې ژوند کوو ستاسې د ډېر کور ودانې چې بس دغه شیان هم راوړو انشاءالله دا هم زموږ 2 میاشتې کېږي ځکه چې موږ 4 کسان یو ټول یوه مې مور دا بېچاره معیب ده د خپې باندې او بس یو مې زوی ده یو مې دا ښځه ده په خپله یم بس الله دې ورحمېږي کاکا انشاءالله ناهیلي کېږئ مه خفه کېږئ مه انشاءالله تاسو سره به حتما همکاري کېږي الله تعالی به موږ تاسو ته هر څه راورسوي خدای مباد که الله مغه دنیا کې په کار راولی چې دا څومره خدمتونه کوئ څومره منډې تړلې او د غریبو لاسنیوی کوئ ډېره مننه له تاسې نه الله هم خوشحاله لره آباد ډېره مننه قدرمنو لیدونکو تاسو د دې کورنۍ حالت ولیده د کورنۍ وضعیت مو ولیده نو تاسو کولی شئ چې قمر بنسټ سره خپلې همکاریان یو مرستې راولېږئ تر څو دغه ډول سلګونه کورنۍ موږ سره د پاملرنې پروژې کې ثبت دي تر هغوی سره همکاري وکړو. تاسو به لینکونه ګورئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.